السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اجي صاحب هغه دا بابا چې په ښار کې مې ولید او دی بابا په دغه اطاقونو کې ژوند دی پلاستیکونه دغه اطاق او کراچي چلوله نو رالم د بابا د کور ته او وضو وضعیت د کور ګورو چې کوم څه دی. دا د بابا اطاقونه دي دا وګوره دې کې دی اجي صاحب ژوند کوي دا دغه اطاق دی دا وګوره دا وګوره اجي صاحب په دې باران کې دا وګوره دی بابا دا اطاق په دغه ډیزاین دی دا وګوره ډېر ښه اطاق کې او د دې بابا د ژوند او دا اطاق په دغه ډیزاین کې بس د اجي صاحب د دې بابا دغه ښځه یا کډی چې دا ټوله مریضه ده عصبي دوا خوري دا وګوره دا ټولې هغه پرچې چې دا مور ته دا بابا دوا اخلي او په کراچۍ باندې ګټي خو بابا په دې دوا اخلي. بابا ژوند وضعیت څنګه دی؟ یاره ژوند وضعیت هم خراب دی جي صاحب بیخي دا وګوره نه کار شته نه بار شته بس 10 روپۍ 20 روپۍ ګټو بس هغه هم دوایي اخلو. دا ولې بابا دا ولې؟ دا مریض دی دا دې څه کېږي؟ دا مې کډه دی کډه دي دا او دا دې زامن دي دا مې زامن دي دا چې دی بابا جا پرتی دی مخې ته دا ټول نقصې دي تشي دوا ته اغستې ده د اعصاب او د څه د هر شی. اجي صاحب نه څه غواړي؟ اجي صاحب نه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي څه وکړي. ها دوا اخلم څه اخلم کراچۍ ګرځوم بس هېڅ ژوند مې بیخي خراب دی. خدای دې ډېره ورکړي خدای دې ورته کامیاب لري.